السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. محترم ورور پښتنه کړی د چیرې مونږ یو بیان واوریدل پاغي کې مولانا صاحب یا مفتی صاحب فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور پښته د نیکونو نمونه په سړي باندې یادول فرض دي. جناب محترم دغه مسله چې دا کوم تاسو وکړه دا هو به هو په فیض الباری کې دا د بخاری شرح ده او مولانا شان ورشا کشمیری رحمه الله لیکلی ده. مولانا شان ورشا کشمیری رحمه الله دا د چانه پټ سړی نه دی او داسې شخصیت نه دی. د تبه د دارالعلوم دیوبند جیتا جاگتا کتابخانه ویل لایبرری او علامه اقبال د باره کې فرمایي وای ز وایم چې اسلام دین زکه په حق دی چې انور شاه کشمیری مسلمان دی. وای ز د انور شاه کشمیری د مسلمانۍ نه په دې پوهیږم چې اسلام دین حق دی. لکه دا مبالغه دا تر دې پورې نو مولانا انور شاه کشمیری رحمه الله دا د فقهاو د زمانی لوی فقيه الله تبارک وتعالى پاتې کړی دی. الله تبارک وتعالى ورته د علم ډیره لوی خزانه ورکړی و. نو داغه یو بخاری شریف باندې یو شرح لیکلی د فیض الباری نوم دی. نو الته نه چا هم دغه پوښتنه کړې د چیرې بعض علما وای نو بیا د پکې را نقل کړي دي. نو لاندې وګدا د چې څلور پښتو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والدینو یا د نیکونو اجداد نمونه یادول فرض نه دي، البته افضل او بهتر دي، مستحب دي. که سوکیات کی خبره ده، خو کله چا یاد نه نو په دې ګناګاریږي نه، کله چا یاد نه نو په دې ګناګاریږي نه. انور شاه کشمیری رحمه الله د کتاب عبارت دا ده: قال العلماء ان حفظ نسبه صلى الله عليه وسلم الى ثلاثه اباء فرض على كل مسلم حتى اكثر من لم يحفظه وهو مبالغه عندي. د بعضی مولانو د خبره کړې د چیرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې یا څلور پښته پلارانو دغه خلکو ته نمونه باید خلکو ته یاد یو کس چاته یاد نه نو کافر دی. دی وی او هو مبالغه عندي، دا ډیره لوی مبالغه کړې ده. فلم يجد بقدر ما تحصل به المعرفه التامه. نعم يجب بقدر ما تحصل به المعرفه ما تحصل به المعرفه التامه. هو دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې پیژندل ضروری دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفت تامه سړی ته وشي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم پیژني او په دې پیژني چې د اخیری پیغمبر دی. په دې خبره سره خلاص دی. دا شی زما په نسبت باندې ټیک خبره نه ده، ځکه دا د هغه چا د پاره په کار دی د نیکو او پلار او غور نیکو چې لم يكن الرجل معروفا، چې دا سړی په خپل څوک نه پیژني نو لا يعرف الا بالاباء، په پلارانو په نیکونو باندې پیژني. اما اذا كان معروفا یو سړی په خپل باندې مشهور دی او تعرفه الغبراء والخضراء، د کلو خلک هم پیژني او د خارونو خلک هم پیژني او هر علاقه کې پیژني، ففي ذکر اسمه کفایه، بس د نومم کافی دی. دا ګوره ففي ذکر اسمه کفایه عن بیان نسبه. ومع ذلك دی وی والاولى بهتره خبره مستحبه خبره ده ان يحفظ ثلاثه و اربعه، چې درې نمونه د نیکونو یاد شي یا د څلورو. دا وګوره اجداد صلی الله علیه وسلم فإن حفظ كلهم فهو اجود واجود. او کچا غدیر شو پوری ټول یاد کړی نه هیڅ پوری چې هغه کم دي کنه، لکه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة او زور پسې کده عمره د چا یاد وی خډیر تر اخره پوری د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نسب نامه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله نو آدم علیه السلام پورې ادري حصو باندې علما مشتمله کړي. بیا معنی میسج ډیر وګديږي، خو اوله حصہ د چې کومه مشتمله دغه کې تقریبا 27 کسان دي. نو هغه کې د عدنان نه دی، عدنان د غنی کې دی. نو دا هغه د چې متواترن را نقل د صحیح ده. نو که تر دې ځای سړی یاد نو ډیره بخی. معد ابن عدنان اخیری نیکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه هغه نسب نامه کې چې هغه قطعی ده، یقیني ده، متواتر را نقل دغه کې عدنان دی. نو که د عدنان پوری د چا یاد نو بیا ډیره خبره ده. السلام علیکم ورحمت